14 منزل له ګاونډه بلا بوډا پر یو کلي ورپېښ شول چې خلک یې د ګاونډیو کلیو له بدماشانو څخه په تنګ ول. ګاونډیو کلیو د دوی اوبه ورڅخه ګرځولې وې، په چینو کې یې ورته ډبرې اچولې وې. د دوی د کلي غواګانې او پیوري وزې یې ورڅخه په زور وړلې. پادوانان او شپانه یې وروژل او ژوندۍ رمې یې ورڅخه وړلې. د دې کلي کښتونه یې تر پښو لاندې کول او درمندونو ته یې اور اچاوه. کلیوال د ګاونډیو کلیو له بدماشانو خورا په عذاب و. لاروي له لارښود څخه وپوښتل ولې کلیوال د ګاونډیو بدماشانو څخه چاره نه کوي؟ په برسري وخندل. د دې بدمرغه کلي مالکانو او اخوندانو د ګاونډیو کلیو بدماشانو ته خپلې لوڼې ور واده کړي دي. دوی په ګاونډیو کلیو کې کورونه او خیلخانې لري. ملکان وایي د ګاونډیو پیران، راهبان او زیارتونه زورور دي، نو ځکه یې د هغوی بدماشانو ته لورګانې ورکړي دي. د بدماشانو ناروا ته غریب شپانه او خوار کلیوال یوازې پاتې دي. لاروی پوه شو چې دا کښتۍ ډیره مرګونې ده. له لارښود څخه یې هیله وکړه چې په بیړه له دې کلي څخه ووځي. خو شاته لا هم له یوه درمند څخه لوګي پورته کېدل.